محترم مسلمانانو ورونو د 1439 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې دوهمه جمعه ده. زموږ او ستاسې د نن موضوع پر والدینو باندې د اولاد د تربیت حق او د اولاد د تربیت اهمیت او د دې لپاره په زندگی کې څه کول په دې عنوان باندې غواړو چې ستاسو سره څه شریک کړو. الله جل شانه در کتاب عظیم خود ما و شما را به یک خاص انداز مخاطب کرد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ما و شما را به نام ایمان مخاطب کرد. ای ایمان والا خود را و اولاد خود را از جهنم و از آتش محفوظ بسازید. علماء کرام اینجا یک نکته نوشته کرده که وقتی که شما به یک شخص یک حکم میکنی اگر در اون حکم زیاد اهمیت ملحوظ نبود پس در اون وقت شما اون شخص را به نام خود یاد میکنی. نام اون شخص زید است یا عمر است یا احمد و یا محمود است. شما اون شخص را مخاطب میکنی که فلان کار را انجام بدهی. ولی اگر شما از یک شخص یک خواست و یک کار میخواهی و در اونمو مطالبه و خواست یک خاص اهمیت است، شما میخواهی که اونمو شخص به اونمو کار توجه کنه، در اونمو صورت شما اونمو شخص را به اونمو رشته و قرابت مخاطب میکنی. کدام رشته و تعلق کی شما همراه اونمو شخص داری. مثلا یک بچه شماست، اگر شما اونمو بچه خود را مخاطب میکنی به یک کار مهم، در اونمو وقت شما نام اونمو بچه را نمیگیری بلکه اونمو قرابت و اونمو رشته و اونمو دوستی خود را پیش میکنی. مثلا میگوی او بچه ما، مثلا در میان ما و شما اینمی قرابت است، ما پدر شما هستیم، شما بچه ما هستی، بر اینمی بنیاد از شما اینمی مطالبه داریم. یک شخص برادر شماست، شما از او یک خواست داری، در اونمو صورت نام او را نمیگیری، بینمی قرابت او را مخاطب میکنی. او برادری ما، از شما اینمی خواست داریم. در اینمی صورت شما اهمیت اونمو مطالبه را پیش میکنی که اینمی کار مهم است، فقط خاص نیست بلکه همراه خاص ما به شما وایسته اونمو قرابت رام پیش میکنیم. الله جل شانه که در اینمی جا به ما و شما حکم تربیت اولاد میته که تربیت اولاد کنی. به ما و شما الله جل شانه خطاب به یک انداز خاص میکنه. یا ایها الناس نگفت که انسانا، الله جل شانه اینجا به ما و شما خطاب به یا ایها الذین آمنو کرد. ای ایمان والا، او مردم که شما همراه ما یک رابطه داری که ما رب هستیم و شما بر ما ایمان آوردی. اینمی درمیان ما و شما یک تعلق است، یک رابطه است. بر اینمی تعلق و رابطه و قرابت از شما اینمی خواست داریم که قو انفسکم و اهلیکم نارا، که شما اولاد خود را، اهل خود را، فامیل خود را از جهنم آزاد کنی. دوهم نکته حضرات علماء کرام په دې ځای کې دا بیان کړی ده چې الله جل شانه په دې ځای کې
مؤمنانو ته دا نه وویله چې د اولاد تربیت وکړي، بلکې الله جل شانه مؤمنانو ته وویله چې خپل اولادونه او بچان د جهنم خلاص کړي. د جهنمه په دې کې د ډېرو خلکو جواب وسو. هغه څنګه ډېر خلک داسې دي چې کله ورته ووایي چې د خپلو اولادو تربیت وکړه، هغه په دې خبره ځان خلاص کړي چې ما خو خپل اولاد ته خپلو بچانو ته دا خبره کړې ده چې نه مني نور خو زما وظیفه نه ده، ما ورته خواست کړی دي، ما ورته ویلي دي، نو چې نه مني نور خو به زما وظیفه نه ده، زه خلاص یم. الله جل شانه راته وفرمایل چې تاسې خپل اهل و فامیل و اولاد د اوره وساتئ. ما ورته متوجه کړلو چې په دنیا کې که ستا زوی او لور دا یو کندې ته د اور روان وي، یو تناره ته لویږي، یو کندې ته د اور لویږي، آیا ته به په دې باندې اکتفا و بسنه وکې چې بچی مزه دا اور دی؟ په دې باندې ته بسنه و اکتفا نه کوې، بلکې ته ورزغلې، ته هغه خپل بچی ته نیسې، ته هغه خپل بچی په غیږ کې اخلې، ته خپل ټول صلاحیت او خپل ټول توان او وس استعمالوې، هغه خپل زوی د اوره خلاصوې. حتی که ستا زوی او اولاد و لور دا په دې وخت کې ستا سره زور کوي، ته زور ورسره کوې. حتی که دې وخت کې ستا زوی او لور دا د دې د وهلو او د ټکولو، حتی که د دې د لاس او د پښې د ماتېدلو نوبت راسي، لاس او پښه هم ماتوي، خو بیا هم دی د اوره راګرځي. ځکه لاس او پښه که مات سي بیرته جوړیږي، که اور ته ولویږي بیا د هغه علاج نه کیږي، ژوند د لاسه ورکوي، ختمیږي. الله جل شانه و ما و تا توایی اینجا با ما و شما به اینمی انداز اینمی حکم و تربیت را بیان کرد که اینمی بچه شما اگر برای غلط رفت، اگر برای جهنم رفت، پس اینمی به طرف آتش روان است، به طرف جهنم روان است، به طرف هلاکت روان است. آل اینمی اولاد شما هلاک میشه. شما به اینمی اکتفا نکنی که بس یک و دو مرتبه و نمو اولاد خود را گفتی که نکنی بس. اگر اینمی اولاد شما در دنیا به طرف یک آتش و یک تنور میره، شما در دنیا به یک و دو گپ اکتفا نمی کنی، تمام توان و طاقت خود را در اینمی راه مصرف می کنی، اولاد خود را از اینمی آتش دور می کنی. وقتی که اینمی اولاد به طرف آتش جهنم میره، شما توان و طاقت خود را باید صرف کنی، اینمی اولاد را از اینمی آتش دور کنی. قو انفسکم و اهلیکم نارا، قو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. دا عام اور ندی، دا اور به د انسان په غوښو بلیږي، دا اور به په کاڼو بلیږي، او دا به د دې انسان په غوښو باندې بلیږي. او دا داسې اور نه دی چې د دې څخه به انسان په تیښته بریالی سي، تیښته به وکړي نه. علیها ملائکة غلاظ شداد، د دې اور په سر باندې سختې سختې ملائکې مقررې دي چې هغه ملائکو څخه مخالفت یو څوک نسی کولی، د هغه سره د چا توان او طاقت نسته چې زور وکړي. خپل اولاد د دې اوره وساته، خپل بچی د دې اوره خلاص که.
اینمی اولاد ما و شما اگر اینمی اولاد را تربیت نکردیم، بغیر از تربیت ماند. فقط اینمی نیست که اینمی اولاد در قیامت به جهنم میره و ما و شما به طرف جنت میریم. نه، اینمی اولاد در روز قیامت در مقابل اینمی پدر و مادر عارض میشه. اینمی اولاد در مقابل اینمی والدین عارضه میکنه در محکمه الله تعالی. چطور عارضه میکنه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. یا الله ما خود در دنیا کی آمدیم، ما خود خرد بودیم، ما خود در خانه خود به پدر خود نظر کردیم، به مادر خود نظر کردیم، به برادر خود. اینا مقتدایان ما بود، برادر بود، مادر بود، پدر بود. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، مجددی اتباع کول، ما اتباع اونها کردیم. فاضلونا السبیلا، اونها تربیت ما را نکردی الله. اینمی پدر یک روز از ما خفه نشد درباره نماز، یک روز هم اینمی پدر به ما نگفت که بچه چرا نماز را نخواندی، نماز صبح را قضا کردی. یک روز از ما خفه نشد درباره نماز. یک روز که ما به دکان نرفته بودیم، دکان را قضا کرده بودیم، به کاروبار و تجارت نرفته بودیم، بابا خفه بود. ولی یک ماه مسلسل، یک سال مسلسل ما نماز صبح را نخواندم، یک روز هم پدر به ما از ما خفه نشد، مادر از ما خفه نشد به سر نماز. از ذهن ما اهمیت نماز رفت. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. دغه اولاد به د مور و پلار په خلاف باندې عارضه کوي. یا الله زه خو د دې مور و پلار لمون مې نیولې وه، ما خو د دې مور و پلار اتباع کوله، زما مور و پلار زما داسې تربیه کړې ده. ما ته مور و پلار وویله بچیه پیسې وګټه، پیسې مهمې دي. ما ته پلار د لمانځه اهمیت نه دی بیان کړی، ما ته پلار په ټول ژوند نه دی ویلي چې بچی قرآن زده که. دا کتاب د اسمانه راغلی دی زموږ لپاره، دا قرآن زموږ لپاره دی، موږ به یې زده کوو، موږ به یې په لفظ زده کوو، په معنا به یې زده کوو، بیا به د دې احکام زده کوو، بیا به یې عملي کوو. دا ما ته پلار نه دی ویلي. زه ماشوم وم، پلار تر لاس ونیولم، دکان ته یې بوتللم. بیا تر هغو پورې چې پلار مړ کېدی زما څخه یې د پیسو حساب غوښتی، خو زما څخه پلار دا پوښتنه نه وکړله چې بچی ته و ما ته آمنت بالله تېره که چې ستا آمنت بالله زده ده که نه. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. ما خو د خپلو مشرانو ته کتله، فاضلونا السبیلا. زه خو خپلو دې مشرانو یا الله د لارې سواړولم. بیا به دا بچی د خپل مور و پلار په غاړه ګریوان کې لاس واچي، څه به وایي؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب. یا الله زما دې مور و پلار ته ډبل عذاب ورکړه، ډبل. دا نسي کېدلی چې بابا به جنت ته رواني او زوی به جهنم ته رواني، مور به جنت ته روانوي او زوی به جهنم دی. یا الله و دې ته دو چنده عذاب ورکه، ولعنهم لعنا کبیرا. یا الله زما په دې مور پلار باندې لوی لعنت نازل که.
ما و شما در اینمی سلسله غفلت میکنیم، غفلت میکنیم. فکر نمیکنیم که اینمی اولاد آینده برای ما و شما چی جور میشه. فقط اینمی نیست که درباره آخرت برای ما و شما اینمی اولادی بی تربیه مشکلات جور میکنه، در دنیا هم اینمی اولادی بی تربیه برای والدین خود درد سر جور میشه، درد سر جور میشه. به سیدنا عمر رضی الله عنه یک قضیه آمد، یک پدر آمد به سیدنا عمر رضی الله عنه شکایت کرد از اولاد خود، از بچه خود، اینمی بچه خود ما که از خدمت ما را نمی کنه، بچه ما بیراز، احترام پدر نمی کنه، خدمت پدر نمی کنه. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله عنه نمو بچه را طلب کرد، از او سوال کرد که پدر شما از شما ناراض است. وقتی که بچه آمد از امیر المؤمنین رضی الله عنه سوال کرد که امیر المؤمنین فقط پدر بر اولاد حق داره یا اولاد هم بر پدر خود حق داره؟ سیدنا عمر رضی الله عنه جواب داد نه، اولاد هم بر پدر خود حق داره. گفت امیر المؤمنین کدام حق ما داریم بر پدر خود؟ امیر المؤمنین جواب داد که اولاد بر والد خود سه حق داره. اول انتخاب مادر است، پیش از اینکه اولاد به دنیا نآمده باید پدر بر اولاد خود یک بهترین تقوادار مادر منتخب کنه، زیرا که اینمی اولاد یک زراعت است، یک کاشت است. برای اینمی کاشت باید یک زمین بهترین منتخب شود. دوم حق کدام است؟ دوم حق وقتی که اولاد به دنیا آمد برای اونمو بچه باید بهترین نام منتخب شود، بهترین نام. سوم حق وقتی که اینمی بچه به مرحله فهم و ادراک رسید باید برای اینمی بچه تربیت و تعلیم قرآن داده شود، باید تربیت اونمو بچه شود. اینمی بچه به امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله عنه گفت یا امیر المؤمنین پدر ما برای ما مادر مجوسیه منتخب کرده، مادر ما مجوسی است، پدر ما همراه یک زن مجوسی عروسی کرده، اینمی حق اولی ما را ضایع کرده. در عشق و معشوقی مصروف بود، اینمی فکر نکرد که آینده اولاد ما به دنیا می آید، اینمی فکر نکرد بس از اینمی زن به کدام شکل اولاد به دنیا می آید. برای ما یک مادری مشرکه مجوسیه منتخب کرد و دوهم حق ما را هم ضایع کرده، برای ما نام منتخب کرده جعل. جعل گفته میشه به یک بدشکل انسان. و سوم حق ما را هم ضایع کرده، به ما تا حال یک کلمه قرآن هم تعلیم نداده. وقتی که حقوق ما را ضایع کرده، آلی نمی به اولاد پدر از ما مطالبه حقوق داره. امیر المؤمنین نمی به والدین پدر و مادر از ما مطالبه حقوق میتوانه؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی الله عنه به اینمی پدر متوجه شد، گفت که آل شما حق نداری که از اینمی اولاد مطالبه خدمت و ادب کنی، چې په ژوند کې ته د خپل په ماشومتوب کې د خپل اولاد تربیت ونه کې، بیا به چې کله ته ضعیفه سې و دې اولاد ته محتاج سې، بیا به د اولاد نه ستا ادب خیال ساتي او نه به ستا خدمت کوي. ځکه الله جل شانه راته فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ایمان والاو خپل اهل و فامیل
دا د اوره وساته، د تربیت کلمه یې نه وویل، د اوره یې وساته. داسې ورته لالهانده سه، داسې ورته پریشانه سه، داسې ورته فکرمند سه لکه څنګه چې ستا بچی په دنیا کې پر یو تناره باندې د اور په کنده ور روان وي، ته به څومره پریشانه یې، څومره به فکرمند یې. په دې وخت کې بیا ته په یو ځلې دوه ځله ویلو باندې اکتفا نه کوې، ته ځغاسته کوې، ته د بامه څخه ځان راغورځې، ته ځان هم خوږوې، د دې بچي پر خوږ هم نه یې، خو د اوره څخه یې ساتې. همداسې دا ستا بچی د جهنم وکندې ته روان دي، په هر قسم چې کېدلی سي دا د جهنم څخه لرې وساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپلو صحابو تربیت ایمانی کوي، د کشرانو خاص کر تربیت ایمانی، تربیت عملی د خپل خاندان د ځوانانو. فضل ابن عباس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی دی، ځوان دی، شایسته ځوان دی. حجة الوداع ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخرنی حج دی. فضل ابن عباس د نبی علیه السلام سره په اوښ باندې سپور دی. نبی علیه السلام مبارک هم امیر دی د مسلمانانو، هم استاذ و عالم و مفتی دی. خلک راځي د مسائلو پوښتنه کوي. په دې وخت کې یو ځوانه ښځه راغله، هغه د مسلې پوښتنه کوي. چونکې په احرام کې د ښځو مخ لڅ وي، په احرام کې ښځه مخ نسي پټولی. هغه ښځه راغله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د مسلې پوښتنه کوي. فضل ابن عباس د نبی علیه السلام سره پر اوښ باندې شاته سپور دی. ښځه مخ ته ودرېدل، د مسلې پوښتنه کوي. فضل ابن عباس سترګې ور واوښتلې د ښځې طرف ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس را اړی، د فضل ابن عباس رضی الله عنهما مخ دورې اړی، مګوره مخ دورې واړوه. عملی تربیت په هر وخت کې به د خپل کور پر ماشومانو باندې فکر وي، پر خپل اولاد باندې. سترګې خو غلط خواته کاته نه کوي، که سترګې غلط خواته کاته کوي کنټرول یې کوي. انس بن مالک رضی الله عنه وایي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ډوډۍ باندې ناسو، یو ماشوم د نبی علیه السلام سره ډوډۍ خوړله. هغه ماشوم د ماشومانو په انداز باندې ډوډۍ خوري. نو ماشوم دی ډوډۍ ته حمله کړل، لاس یې کوي، د دې ته نه ګوري چې خپل مخ خورم، د بل چا طرف خورم، هغه ځای خورم که هغه ځای خورم. ډوډۍ باندې شروع وکړل. نبی علیہ السلام پر معشوم باندې غږ وکړ، یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. اینمی آداب طعام است، آداب نان خوردن است. اینمی نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نبی مربی صلی الله علیه وسلم است. تربیه می ته به بچهای امت با ما و شما طریقه تعلیم میته که به اینمی ترتیب باید تربیت کنی، در هر قدم زندگی باید تربیت کنی. تربیت داد او بچا وقتی که نان میخوری در نان خوردن هم باید اینمی احکام و آداب را مراعات کنی. سم الله وقتی که نان میخوری بسم الله را بخوانی. و کل بیمینک به دست راست خوراک کنی. و کل مما یلیک از طرف خود، از روی خود نان بخوری، از دیگر به طرف دیگر دست نزنی. په هر حالت کې بدی فکر وي. زموږ خو یوازې فکر په یوه ځای کې وي چې د تجارت مسله، د دکانداری مسله راسي محاسبه کوو، په بل ځای کې محاسبه نه کوو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی دی، د نبی علیه السلام محبوب شاگرد دی، د کورنۍ غړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کی د ترمذی شریف اوږد حدیث دی. کور ماشوم دی د لسو کالو چې کله نبی علیه السلام د دنیا سره رحلت کوي، وقتی که نبی علیه السلام از دنیا میره پرده میکنه عبدالله ابن عباس 10 ساله است. د لسو کالو ماشوم ته خو موږ بیخي خبرې نه کوو، موږ وایي ماشوم دی مې تنګوه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته نبی علیه السلام کم مضمون بیانوي، دې ته تربیت ایمانی ویل کیږي. په کورو کې دا ماحول جوړ کړي، په کورو کې دا خبرې وکړي. موږ خو چې کله په کور کې یو څوک دا خبره شروع کړي نور په خاندي خندا پکوي، وایي دا خبرې وګوره، ماشومان وګوره. د ماشومانو سره دا خبرې سره غټې خبرې دي. چې نبی علیه السلام د دنیا سره رحلت کوي، عبدالله ابن عباس د لسو کالو دی. عبدالله ابن عباس وایي نبی علیه السلام تر دې مخکې یو وخت زه سره په اوښ باندې سپور یم. نبی علیه السلام څه راته وایي؟ كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیه السلام سره پر سوارلي باندې شاته ناست وم. فقال یا غلام، تربیت زده کړي او ویې کوي. فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، نبی علیه السلام راته وایي بچی یو څو خبرې درته ښیم. څومره یو د محبت و د شفقت انداز دی، څومره د توجه انداز دی، خاص مجلس دی، 2 په 2 باندې په سفر روان دی. نبی علیه السلام ورته وایي یا غلام بچی انی اعلمک کلمات، یو څو خبرې در ښیم، ښه یې واوره. احفظ الله یحفظک، ته د الله جل شانه د احکامو مراعات وکړه، د احکامو خیال وساته. یحفظک، الله جل شانه به په هر ځای کې ستا حفاظت وکړي، په هر مشکل کې به دې الله جل شانه وساتي. احفظ الله تجده، خوب رکشنو، احفظ الله تجده تجاهک، د الله جل شانه د احکامو حفاظت وکړه، د الله جل شانه د دین مراعات وکړه. تجده تجاهک، چې هر مشکل درته پیدا سو، رور بنی، پلار بنی، قریب بنی، هغه خواږه ملګري او اشنایان به په دې وخت کې ورک وي، ټلیفونونه به یې بند وي. تجده تجاهک، ستا و مخ ته به یوازې ستا رب وي. په دې وخت کې به د ټولو نمبرونه بند سي، چې په مشکل کې سي بیا به د ټولو نمبرونه کار پرېږدي، یوازې به د لوی رب جل شانه نمبر فعال وي، چې بیا به لاس پورته کړي چې یا رب، الله جل شانه به درته وایي چې لبیک عبدي، بنده حاضر یم، امر کوه څه راڅه غواړې. خو ته په دا وخت کې په نورو اوقاتو کې ته د الله سره ځان اشنا که، او دا چې زما او ستا الله جل شانه په ټولو اوقاتو کې هیر وي، چې کله بیا مشکل سی بیا نارې وهو. حدیث شریف کې راځي وایي چې کله په عامو اوقاتو کې یو څوک الله پاک ته دعا نه کوي، په مشکل کې دعا شروع کړي، وایي ملائکې په اسمان کې وایي داسې نااشنا آواز دی، دا آواز خو مخکې نه دی راغلی د اسمان طرف ته، نن څنګه دا آواز راځي؟ دریم، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، نور دروازې مه ټکوه، در دیگر دروازه ها خیر نیست. کماندان صاحب است، والی صاحب است، ولسوال صاحب است، وزیر صاحب است، خان صاحب است، ارباب صاحب است، فلان صاحب، نه در اینجا خیر نیست. و اذا سألت فاسأل الله، هر ضرورت کی داری، هر حاجت کی داری، فاسأل الله، از اونمو یک ذات مطالبه کنی، خواست کنی. این می تربیت ایمانی است. اذا سألت فاسأل الله. یک وقتی نمی مذاکره را کردی یا نکردی، و ما و شما خو نمی چیز ناشنا معلوم میشه، هیچی هست. په دې خبرو موږ په کور کې شرمیږو، موږ دا خبرې په کور کې نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل د تره زوی ته وایي
بچه خبری درته کوم یاد یې کا اذا سألت فاسأل الله چې هر ضرورت دی د الله جل شانه نمبر سره محفوظه کا بس همدا یوه دروازه ده فاسأل الله الله جل شانه سے غواړه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه دا هر شي زموږ سره الله جل شانه وایي خزانې دي خزانې نو کومه دي زما ته خو نه دي راکړي وما ننزله إلا بقدر معلوم په اندازه یې راستومه زما فیصله ده ته وغواړه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دا هر څه کلی زما سره دي دا هر څه زما سره دي هر څه زما سره دي خو دا ځان ته خبره ده چې منافق به دې نه پوهېږي منافقان الله جل شانه وایي په دې نه پوهېږي هر څه د الله جل شانه سره دي وإذا استعنت فاستعن بالله وقت نسته ما به تشریح درته کړی وای وإذا استعنت فاستعن بالله د هر مشکل څخه د وتلو لپاره در هر مشکل کې گرفتار هستی میخوای که از او مشکل آزاد شوی نجات به دست بیاری فاستعن بالله زیرا که در هر نماز شما اینمی ورد میکنی در هر نماز اینمی وعده میکنی ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین در هر نماز در هر رکعت اینمی وعده میکنی که فقط و فقط از شما کمک میخواهیم وقتی که مشکل می آیا پس نمبر الله جل شانه را نمیزنی کمک از او نمیخواهی در وقت مشکل به دیگر جا میری و بابا خو اینجا در مسجد آل نماز خواندی 4 رکعت در هر رکعت وعده کردی که ایاک نستعین وقتی که از نماز فارغ شد در مسجد استاد میشه که کمک کنی امرای و آل در نماز گفتی که ایاک نستعین پس از نماز در پیش مردم استاد میشه که امرای ما کمک کنی هیچی هست و اذا استعنت فاستعن بالله چې کومک غواړې یوازې د الله جل شانه څخه وغواړه یوازې د الله بس الله جل شانه به نه راکوي خلق خو یې راکوي خلقو ته مې څادر ونیوي خلقو راکړله الله جل شانه ته چې څادر ونیسم نه راکوي دعا مې وکړل نه راکوي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كذا عبد الرحمن مسجد خلق كذا طول كابل خلق كذا طول أفغانستان خلق كذا طول دنیا خلق جمع سی چې تا ته فائدہ ورسوي چې رب جل شانه فیصله نه کړې فائدہ نسی درته ورسولی اگر تمام اهل دنیا جمع شوه که به شما فایده برسانه اگر الله جل شانه بر شما فایده فیصله فایده نکرده باشد نمیتوانه کسی که به شما فایده برسانه و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك اگر تمام اهل دنیا به اینمی متفق شوه که شما را هلاک کنه به شما را ضرر برسانه اگر الله جل شانه فیصله حفاظت ما و شما کرده باشه کسی نمیتوانه که شما را ضرر برسانه فیصله کرده بود که ابراهیم علیه السلام را بسوزی الله جل شانه فیصله کرده بود قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم فیصله الله تعالی نافذ شد فیصله نمرود غلط شد نبی علیہ السلام دا وصیتونه وکړل و چاته و سیدنا عبدالله ابن عباس دې ته ویل کېږي تربیت ایمانی ابو امامه نبی علیہ السلام وایي کیف اصبحت یا ابا امامه ابو امامه څنګه د شپه تېره کړله څنګه سهار سو لکه موږ چاته وایي صبح بخیر سهار په خیر
ابو امامه ورته وایي واصبحت مؤمنا، وایي یا رسول الله سهار سو د ایمان په حالت کې، ایمان دی ایمان په حالت کې. نبی علیہ السلام ورته وایي لکل شیء دلیل، هر شی په دنیا کې دلیل غواړي. ته چې د ایمان دعوه لرې دلیل لرې؟ وایي هو یا رسول الله. ته چې دا دعوه لرې چې زه په ایمان په حالت کې هم څه دلیل لرې؟ وایي دلیل مې دا دی یا رسول الله زما دا کیفیت دی چې کله په لمانځه ودرېږم دا فکر مې چې تر پښو لاندې مې پولیسیرات دي، او دا مې فکر چې مخامخ راته د الله جل شانه عرش دی، او دا مې فکر وي چې راسته لاسته مې جنت دی او چپه لاسته مې جهنم دی، او دا مې فکر چې تر شا راته ملک الموت ولاړه ده اوس مې تر څټ نیسي بس چې دا سلام وګرځوم نور راسه روح قبض کوي. نبی علیه السلام ورته وایي چې په حق سره پر ایمان یې پر دې باندې استقامت وکړه. دا به امتحاني انداز سو، کله کله د خپلو بچانو څخه د خپلو کشرانو څخه امتحان واخله، هلکه څنګه یې په کم کیفیت یې په زړه کې دي څنګه دی ایمان. نو الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د خپلو بچانو د خپلو کشرانو ایماني تربیت وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.